نن په ډیسټریکټ مردان کې د وومن الاینس او د هم اواز او هم نگران ګروپ د سوري لاندې یو معرکې تابع وکړلی شوه چې پکې د ټي ایم ای یونین کونسل لویر ډپارټمنټ او سیول سوسایټي لوکل ګورنمنت میډیا او د نورو شعبو سره تعلق لرونکو زنانو په ګڼ شمېر ګډون وکړو. زما نوم عزیز احمد دی او آی آر اس پی سره مې تعلق دی انټیګریټډ ریجنل سپورټ پروګرام. نننی اجلاس حوالې سره چې کوم دی نو دا دوه میټینګونه وشو، یو د هم نگران او هم اواز چې کوم سټیزن ګروپ دی د دغه حوالې سره میټینګ وشو. په هغې کې یو چې کوم دلته هیلث فیسیلیټیز دي په ډسټرکټ مردان کې او په هغې کې کوم مسایل دي نو د هغې غوښتنه وه د اتھارټیز نه. او دویم چې کوم ګروپ دی هم نگران په نوم باندې نو دا ایکس کاونسلرز دي، هغوی د صوبایي حکومت نه د زر الیکشن د لوکل ګورنمنټ الیکشن کولو غوښتنه وکړله په دې اجلاس کې. او انشاءالله چې کوم دی نو هم نگران چې کوم ګروپ دی نو په لوکل ګورنمنټ الیکشنز چې کوم دی نو د حوالې سره یو مهم چلی وسه چې هغه په میډیا باندې او چې کوم اتھارټیز دي نو هغوی نه غوښتنې کوي. معرکه کې د هم اواز او هم نگران ګروپ مشرانو زیاته کړه چې موږ تیرې 15 کالو راځي د زنانو حقوقو حوالې سره هلې ځلې کوو او زموږ د نننۍ معرکې مقصد دا دی چې موږ غواړو چې زنانو کې اتحاد او اتفاق پیدا شي. کومې زنانه چې ملازمت پیشه دي او هغوی ته خپل اداره کې حقوق نه میلاویږي نو موږ د هغه زنانو دپاره هلې ځلې کوو چې هغه ملازمت پیشه زنانو ته خپل حقوق میلاو شي کوم چې قوانینو مطابق قانونی او آئینی هغوی ته تحفظ حاصل دی. नाम हरिंदर देवी है और मैं मुख्तलिफ़ एक्टिविटीज़ करती हूँ, मुख्तलिफ़ ऑर्गेनाइजेशन से मेरा ताल्लुक़ है और अलाइंस वमेन अलाइंस के साथ हूँ. तो आज हमने जो वमेन औरतों के बारे में मीटिंग अटेंड की है तो उसमें बहुत कुछ हमने सीखा है. और बाकी जो है तो आगे जो हम ये इसलिए इलेक्शन में करना चाह रही हूँ क्योंकि मैं कहती हूँ कि हमारी जो औरतें हैं तो वो हमारी तरह आगे बढ़ें. मैं कभी भी ऐसे नहीं थी और अभी हमें इतना वो हो गया है कि अवेयरनेस हो गई है कि हम अपनी औरतों को अपने साथ लेके चलेंगे. जी ज़मानुम नुसरत आरा दी ज़दा मर्दान डिस्ट्रिक्ट सरा में ताल्लुक दे और एक्स डिस्ट्रिक्ट काउंसलर पातिशे में 3 टाइम्स इलेक्शन में गटल दे सरा यो सोशल एक्टिविस्ट हम यमा द एडिशनल चीफ वार्डन हम मुकर्रर शुमा द DCCM प्रेसिडेंट है मा और द LCA नेशनल लेवल कमेटी द ही मेंबर हम यमा नन चिदल द अलायंस और द वुमेन अलायंस और द आवाज़ ग्रुप और द हम निगरान د دوی چې کوم میټینګ وشو مقصد د دوی دا و چې فیمیل چې کوم دي زنانه دا یو موټ کول دي، د دوی کې اتحاد اتفاق پیدا کول دي او راتلون هغه دومره امپاور کول دي چې راتلون الیکشن کې هغه خپل الیکشن کنټست کې او بیا خپل لکه د خپل د وطن خپل خوري د پاره هلې ځلیو کې او د خاص تور باندې د زنانو چې کوم مشکلات دي هغه کې داغي د هغه حل کولو کې خپل برخه واچوي. اخر کې راغلي زنانو ویناوه چې موږ نننۍ معرکه کې ډېره زده کړه وکړه، دې کې موږ ته حقوقو حوالې سره آګاهي راکړلی شوه او موږ پکې د ډېر څه نه خبر شو.